زمونږ د اکوړه خټک جامع دارالعلوم اکوړه خټک چې دی د هغې چې کوم محتمم صاحبو شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق باباجی رحمت الله علیه یو کتاب کې مې کتل هغې فرمایل چې زمونږ دا مدرسه چې دا د دې کې چې دا څومره هلکان چې سبقونه وایي تر اوسه پورې د هغې هغه فیض جاري دی. هغې به فرمایل چې دا ماته الله د یوې وظیفې طاقت ښولی دی. یو وظیفه چې کوم دا هغه زه سهار او ماښام خامخا کومه او وی زما د کور د هغې د خرچې نه هم زه نه خبرېږم په ما باندې چېرته د رزق تنګیم نه ده راغلی. په دې مدرسه کې دا طالب علمان چې دومره دي دا هم چېرته نهر نه دي اوده شوي د دې هم چېرته داسې ضرورت نه دی پاتې شوی چې هغه الله نه دي پوره کړی. هغې به فرمایل چې دا زه کومه نو د مدرسې او څومره چې ما سره متعلق څیزونه دي د هغې ټول ضرورتونه الله پوره کوي. نو که چېرې یو عام سړی دا وظیفه کوي سهار او ماښام نو د هغه د کور ضرورتونه به الله نه پوره کوي، د رزق تنګي به پرې نه راځي، مال او دولت به ورسره ډېري، دی به خوشحاله وي، د ده زړه به مطمئني، په ده باندې به هېڅ قسمه مصیبت نه راځي. هغې به فرمایل چې تاسو دا ډېره مجربه وظیفه ده، وایي په دې باندې ما ډېر زیات ازمیښتونه کړي دي او دا الله دا ډېره مجربه وظیفه چې ده نو الله ما ته راکړې ده. هغې به فرمایل چې د سحر مونځ څوک وکړي د سحر مونځ نه بعد د 11 پېرې سورې قریش چې دی لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف دا صورت دا چې وایي 11 پېرې سحر مونځ نه بعد څوک وایي او بیا د ماښام مونځ چې څنګه وشي تاسو چې دلته کې دا ذکر اذکار کوئ تلاوت کوئ نو د ماښام مونځ نه بعد وایي چې دا 11 پېرې ووایي روزانه دا دغه ځان له روټین جوړ کې وایي دا انسان به د رزق لپاره نه پریشانه کېږي، دی به د پیسو دپاره نه پریشانه کېږي، په ده به مصیبتونه نه راځي. پر دارالعلوم حقانیه کې اوسه پورې د هغه وظیفې فیض الله اوسه پورې جاری کړی دی. په زرګونو هلکان هغې کې سبقونه وایي، 1 روپۍ نه جمع کوي، چاته پته نه لګي چې د دې د خرچه دا روټۍ په کروړونو روپۍ دا د کم ځای نه راځي. په یوازې په دور حدیث کې د هغې 1500 او 1400 او 1400 هلکان سبق وایي. نو دا اړو پته چاته لګي نه چې دا پیسې د کم ځای نه راځي او دا خرچې الله د کم ځای نه پوره کوي. نو دا شیخ عبدالحق صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې هغه کم د محتمم لومبنی محتممو د جامع دارالعلوم حقانیه کوړه خټک هغې به فرمایل چې دا وظیفه به زه کومه او الله په دې باندې ډېر هر څه ماله راکړي. نو تاسو به هم کوئ خلکو ته به دا زما تاسو ته اجازت دی وایي دا ډېره مجربه وظیفه ده.